درنو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ته ودرېږه چې وارې خدا زه فقط یو څه انتظار کوم زه دوستان سره ډیر سي. برکت برکت. دوستانو غږ مې څنګه دی؟ حال راکوي غږ مې څنګه دی چې فکر کوم سم ده ماته خپل غږ راغی. درنو دوستانو تر هر څه مخکې ټولو ته سلام او احترام وړاندې کوم. خدای دې وکړي ښه به یاست، خو زه پوهېږم چې ښه نه یاست. که افغانان یاستئ واضح خبره ده دا ورځې زموږ ستاسو لپاره اسانه ورځې نه دي، نو غږ درځي ښه قربان سم. دوستانو د یو څو ډیرو اساسي پوښتنو وخت دی. البته هر وخت یې وخت و، موږ تاسې باید تل کریټیکل تینکرز اوسېدلي وای، تل مو جدي پوښتنې کړې وای، انتقادي ذهن مو درلودلی وای، خو نن یې تر بل وخت ډیر وخت دی. یوه اساسي پوښتنه دا ده چې موږ په تیر 20 کالو کې بلکې په تیرو 40 کالونو کې د یو ارماني حالت لپاره پرله پسې وژل سوي یو، پرله پسې مو هېواد ویجاړ سوی دی، زیربناوې مو ویجاړې سوي دي، نظامونه مو را نسکور کړی سوي دي. په افغانستان کې څه ناروا ده ګاونډیانو ته، د اسلامي نړۍ او د کفري نړۍ نورو قوتونو ته مو مخه ورکړې ده چې په دې افغانستان کې څه کېږي ودې کې، خو د یو ارمان لپاره چې هغه د اسلامي نظام راتګ دی. په افغانستان کې بالاخره باید اسلامي نظام راسي او اسلامي نظام د موږ د ټولو مشکلاتو حل ده. د هغو خلکو په تعبیر چې اسلامي نظام یې غوښت او جنګېدل دلته، خو اسلامي نظام راغلی دی په افغانستان کې. خبره دا ده چې اسلامي نظام امن، اسلامي نظام عدالت، اسلامي نظام رفاه، اقتصادي وده او پرمختګ، اسلامي نظام نظامداري، د انساني ټولنې په منځ کې قدر او درناوی. که دغه څه ته اسلامي نظام وایست دا خو یو شی هم نسته، او که دې ته اسلامي نظام وایستی چې په دفترونو کې کلیوال نالوستي اخوندان ناستي او یا د اخوندانو په نامه، حتی هغه اخوندان هم نه وي، د اخوندانو په نامه باندې نالوستي بې تهذیبه خلک ناستي، نو بیا خو رښتیا دغه اسلامي نظام دی. یو خبره خو دا ده چې 20 کاله دغه شي لپاره دا دی، په د تیر 20 کاله کې دوی ککرۍ ورغړولې. دوی 2 هدف و چې وایي یو موږ بهرنیان وباسو او بل اسلامي نظام غواړو په افغانستان کې. بهرنیان په دیني لحاظ باندې خو که چېرته دوی جنګ دیني وای، بهرنیان که له افغانستانه وتلي هم له یوې وړې جغرافیې، اول خو د وتلو خبره یې تضمین نه ده، د بیرته راتګ خبره یې دومره سخته او جدي مسله نه ده. امریکا بیرته کولی شي په یو ځای کې په 24 ساعته کې، تعداد دقیق نه دی راته معلوم، خو تر 10,000 15,000 پورې پوځ افراز کړي. یو دوم دا ده چې په نننۍ نړۍ کې د ټکنالوژۍ په نړۍ کې ځمکه، هوا، فضا همدومره مهمه ده لکه ځمکه چې مهمه ده. او د فضا په اړه باندې خپله ذبیح الله مجاهد وایي چې موږ خپل امیرالمؤمنین نسو رایستلی ځکه چې فضا زموږ چې ده تر اوسه پورې تیاری پرې ګرځي، نو هغه په هغه اعتبار باندې هغه هدف هم نه دی ترلاسه سوی چې وایي بهرنیان وتلي دي. او پاته سوه د دوم هدف چې دوی غوښت هغه دا و چې اسلامي نظام موږ تاثیرولو. اول خو دلته نظام نه دی راغلی، تر اوسه پورې خو نظام نشته. که تاسو د نظام په نامه څه پیژنئ خو راته ووایاست. بل دا دغه نظام چې دی بیا دا اسلامي څنګه دی، دغه کوم رژیم چې تا راوستی دی دا اسلامي څنګه دی. درېیمه خبره
که چېرته د تا په قول اسلامي نظام راسي دا د خلکو کوم مشکل ور حل کوي؟ آیا دا تصور او دا دعوه صحیح ده چې دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو حل دی؟ آیا د دین له نظره دا تصور صحیح دی؟ نه دی صحیح. پیغمبر علیه السلام البته یو حدیث شریف یو مورد داسې حدیثو ذکر کړی دی چې په هغې کې پیغمبر علیه السلام د مدینې خلکو ته مشوره ورکړله چې تاسو خپلې ونې مه پیوند کوئ او هغوی ونې پیوند نه کړې، خرما ونې پیوند نه کړې او بالاخره په هغه کال باندې حاصل ونه سو. د کال په آخر کې خلق په پیغمبر سلام ته شکایت وکړ چې زموږ حاصلات خو سږ کال ونه سول. پیغمبر سلام ورته وویل چې انتم اعلم مني بامور دنیاکم، تاسې دنیا په چارو باندې تر ما ښه پوهېږئ. هغه د دین تر ټولو هغه د دین سورس و، خو لیکن د دنیا په چارو باندې د مدینې خلکو ته ویل تاسو تر ما ښه پوهېږئ. په جنګونو کې چې به کله د ستراتیژي جوړوله خلک به ورته راتلل، ورته ویل به یې چې خدای پیغمبره دا خبره چې دا ته کوې آیا دا رایه ده یعنې عقلي نظریه ده او که وحی ده؟ که چېرته وحی خو د وحی څوک مخالفت نه کوي، لیکن که چېرته ستا نظریه دا رقمي ډېر موارد داسې سوي دي چې صحابه ورته ویلي چې دا رایه سمه نه ده، دا بله رایه سمه ده. دا معنا لري چې دین په ډېرو زیاتو مسایلو کې چې هغه دنیوي مسایل دي په هغې کې کار نه لري، او حکومتداري 99% دنیوي مسایل دي. په حکومتدارۍ کې تاسو یې راسره حساب کوئ، مثلا په حکومتدارۍ کې زراعت له کومه دینی مسله سو، اقتصادي چارې له کومه دینی مسله سوله، بانکداري له کومه دینی مسله سوله، قانون رایستل او استخراجول له کومه دینی مسله سوله. دغسې بسره تېر څه د ټکنالوژۍ سکتر د سافټویر جوړول له کومه دینی مسله سوله، یا ای کامرس او د هغې له لارې تجارت کول دا له کومه دینی مسله سوله. 1% مسایل هم داسې نه دي چې هغه په دیني پوهه باندې په مخ وړل کېدای شي، 1%. پاتې ټول مسایل داسې دي چې هغه په ټکنالوژي باندې او په ساینس باندې او په پوهه باندې او په کادرونو باندې او د پیسو په زور باندې، د پیسو یعنی د مالی منابعو، مالی سرچینو او د انساني منابعو په مټ باندې په هغه برخو کې مشکلات حل کېدای شي. د صحت په برخه کې مثلا تاسې امراض په څه شي کنټرولوئ؟ آیا تاسې په دمونو کنټرولوئ؟ امراض په څاښتونو په تعویضونو کنټرولوئ؟ که به تاسو بالاخره امراض په واکسین باندې کنټرولوئ او د واکسین لپاره به تاسې د صحت قوي ادارې ته ضرورت لرئ، او واکسین به هم په سوال له چینه نه غواړي، له امریکا به یې نه غواړي، په خپله به یې تولیدوي. دوی دغه د اسلامي نظام ما ته راوست چې ما اوله خبره دا ده چې زما کوم ځای غیر اسلامي اوس تا اسلامي کړ. په د ټول نظام کې له دوی اوس لاره ورکه ده چې اوس څه شی موږ اسلامي کو. په ارګ کې جومات و، د اردو په ټولو قطاعاتو کې او په کنډکونو کې په جوماتونو و، په خپلو اردوګانو کې په حکومتي ادارو کې جوماتونه وو، په ښار کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې و تر اطرافونو غټې جمع کېدې. د خلکو هیئت په ښارونو کې تر اطرافونو ډېر اسلامي و، ځکه د اسلام اول شرط د ایمان شرط اول شرط نظافت دی. آیا دوی ډېر نظیف و پاک و که د افغانستان د دولت کارمندان یا د دولت په ساحه کې عادي اوسېدونکي ډېر نظیف و پاک و؟ آیا د دغه د ایمان د شرط پوره کولو لپاره شرایط په ښارونو کې ډېر برابر و که دوی په اطرافونو کې ډېر برابر و؟ آیا د لمانځه لپاره د لمانځه د زده کړې لپاره امکانات په اطرافونو کې د دوی په واک کې ډېر برابر و که په دغه ښارونو کې ډېر برابر و؟ واضح خبره ده چې دوی دلته د کفر پیغام ورسره راوړی، دوی دلته د جهل پیغام راوړی، دوی دلته کفر راوړی، جهالت یې راوړی دی. هغسې 20 کاله دوی د هغه په نامه خلک وژلي دي چې موږ دلته اسلام راوړو، د هغه څرک نه ښکارېږي. دوی اوس خپله حیران دي چې اوس په دغه شي کې اوس موږ زه څه شی پکې مسلمان کړم. دغه مامور چې زما مخ ته ولاړ دا خو تر ما ډېر نوراني ده، دا خو تر ما ډېر اخلاقي ده، د خو خبرې تر ما ډېرې اخلاقي دي، دا خو تر ما ډېر انسان ده، دا خو تر ما لمونځ هم کوي. نو زه په ده کې څه شی اسلامي کړم؟ تاسې به یې دوی لمونځونه لیدلي، دوی خو هغه د کلو له د پولې په سر باندې چې دوی ټاپکې وهي او هغه ته بیا دوی لمونځ وایي چې هغه تنګې پښې سره نیولي او لاسونه یې لاندې بیخي تر حیا دې وي تر پرتوګاښ لاندې ایښي او په لمانځه کې کله وروره په پزه کې ګوته وهي، کله وروره څټ ګرهي، کله بیا په سجده او رکوع نسي سره بېلولی، هغه د هغه نسي پکې کولی
هیئت لمانځه اصلا لمانځه ته ورته نه وي. ته نو د ده لمونځ د ښار له یو تعلیم یافته هلک له لمانځه سره برابر کړه. د کوم یو لمونځ به آداب یې ښیي، د کوم یو د لمونځ الفاظ به ښه ادا کېږي، د کوم یو لمونځ به په ټپکو یعنې په دغه به یې ارکان به یې سره بیلیږي په ښه شکل باندې. واضح خبره ده چې دوی موږ ته د اسلام څرک هم نه دی راوړی. دا ټولنه تر ده ډېره مسلمانه وه. له دوی خپله خبره ورکه ده. دا نن دوی په خپله نه پوهېږي چې ښه موږ خو د قوانینو ته راسه وایي چې موږ قوانین اسلامي کوو. دا قوانین خو دا خو سم اسلامي قوانین دي. څه شی دلته په دې ټولنه کې ته اوس څه شی ښه دا 20 کاله د خلکو ووژل، کومه برخه ته اوس بدلوې د دې ټولنې؟ څوک مسلمانه یې؟ څوک کم مسلمان ده چې اوس ته ډېر مسلمانه یې؟ او بیا د اسلام کشکې له مکې او له مدینې راوړی وای، خو اسلام خو د له پاکستانه راوړی ده. سړی له هغه پاکستانه دې راوړی ده چې خلک هلته د قبرونو له مړو سره زناګانې کوي. له هغه پاکستانه دې راوړی ده چې هلته په زنا باندې د حکومت لخوا ټکس اخیستل کېږي. د خلکو لپاره زنا ډېر عادي شی ده. فاحشهګري د خلکو لپاره هلته ډېر عادي شی ده په پاکستان کې. له هغه پاکستانه د دین راته راوړی ده چې هلته د ټولې نړۍ د شامپوګانو، د صابونونو، د خوراکي موادو، د لباسونو، د ټکنالوژیو جعلکاري موجوده ده، غلا موجوده ده. جعلکاري په صنعتي تولیداتو کې دا ډېره بدترینه غلا ده، غوبن ده. په پاکستان کې په غوړیو کې تاسې به ویډیوګانې ورسئ یوټیوب ته یې وګورئ چې په غوړیو کې د خره شهم درګډوي، در باندې د غوړیو په نامه باندې خرڅوي. درمل یې جعلي دي. یعنې درمل انسان چې کله ناروغ شي، هغه د خدای تر ټولو مظلوم او لوېدلی انسان یي، دغه ناروغ انسان له صحت سره هم دوی په هغه کې هم قدر کوي، په هغه کې هم تا ته جعلي دوا جوړوي. ته له هغه ځایه راغلی، ما ته د اسلام راوړی ده، دلته په ما باندې اسلام تطبیقوي. پوښتنه دا زما بحث په دې شي باندې دی. ستاسو اوس له هر ملا پوښتنه وکړئ، له هر طالبه پوښتنه وکړئ، ستا خو دا 20 کاله خلک ووژل، زه دلته اسلام راولم، دا اسلام کومه دی؟ تا خو ویل زه امریکا ماتوم، ته خو نن بیرته امریکا ته نڅارۍ کوې چې ما ته لوی قدرتونه باید لوی زړه، ابرز متقي ویلي و که کوم یې وویلي چې لوی قدرتونه باید لوی زړه ولري، باید له افغانستان سره مرستې وکړي. وته خدای یو څوک چې تا مات کړی خو هغه باید له تا مرسته غوښتی، هغه باید تا ته زارۍ کولی. تا سره کوم امریکا ماته کړې ده چې نن ته د یو ټوک ډوډۍ لپاره د خولو وازه نیولې ده، له هغه سړي مرسته غواړي. تا ویل زه دلته ازادي درته راوړم. آیا ازادي له اقتصادي ازادۍ پرته یو ملت آزاد اوسېدلی سي؟ دا تصور اصلا درست دی چې سړی د خېټه ډوډۍ نسي پیدا کولی، هغه دې بیا ازاد دي. دا نن ته حاضر چې نړیوالو بانکونو ټول شرایط ومني، حتی په داخلي بانکونو کې د په سودي سیستم باندې چې کوم سیستم بنا دی هغه منې ته مجبور یې منې. په دین کې تر ټولو غټه ګناه څه شی ده؟ سود ده. ان اربع کمترینه درجه د سود وایي دومره ګناه لري لکه له مور سره چې زنا وکړي څوک. دا د حدیث شریف الفاظ دي. ته نن سود ته اجازه ورکوې او سودي معاملې ته داخلي کې مجبور یې ورته داخل شي، بله لاره نه لري. که نه دا د وبې ګورئ، دوی د سود مخالفت وکړي. دوی دا اوس له نړیوال ټولنې خپلو د پیسو راخلاصېدل غواړي، له نړیوال سره ټولنې سره د مالي مراودو اعاده غواړي. دا خو بغیر له سوده کېږي نه. نو اسلام دې بیا دلته پکې څه شو؟ له دوی پوښتنه وکړئ چې وروره تاسې ما ته دلته 20 کاله د اسلام په نامه باندې خلک تېرېستلي وو، د اسلام په نامه باندې خلک وژلي وو، د اسلام په نامه باندې موږ زیربناوې ویجاړولې، نظم دې خراب کړی و، امنیت دې خراب کړی و. اوس ته ما ته هغه تفاوت راوښیې ستا دې ټولنې ته راوړی. زه به یې بیا درته وښیم چې هغه تاسې کفر بولې، د هغه حالت او د اوس تفاوت څومره دی. دا نن په افغانستان کې د همدوی د جنګونو له امله یوازې تیر کال 7,500,000 افغانانو خپل کور پرې ایښی دی، په خیمو کې او په نورو ځایونو کې اوسېږي. ژمی هم را روان دی، عاید هم نسته، معاشونه هم نسته. 7,500,000 افغانان په خوله یادېږي. د ټولو هیوادونو دروازې هم ورته تړلې دي. د پاکستان غوندې ګنده هیواد دروازه هم درته تړلې. په تورخم هم چې ته اوړې $1,000 به ورکوې، بیا به تا ته اجازه درکول کېږي چې تر تورخم واوړې. دغه 7,500,000 انسانان یوازې سږ کال تا بې کوره کړي دي. دا زما هر مخاطب ته وایم، 372 کسان را سره په لیکه یاستئ، دا اوس دا ویډیو ګورئ. تاسې او خدای کور پرېښودل څومره غټ درد غواړي، او بل کور ته پرېښودل څومره غټ درد غواړي. څه خو داسې ته کور بې کورۍ ته ور پرېږدې، له کوره کډه په څټ کې واخلې او د یو ښار
په منځ کې چېرته خیمه هم نه وي، هغه پلاستیکي ترپال ځان ته نصب کړي او تر هغه لاندې واوسېږي. د دغومره انسانانو ته تا اسلام راوړ. د دغو انسانانو په ژوند کې کومه دیني ښېګڼه تا راوړله، او دا د انسانانو به سبب دا دین تر پوښتنې لاندې راولي چې دا څه رقم دین دی چې زه په ما باندې د سیوری راغی، په ما باندې د حاکمیت راغی، زه دربدره سوم، زه تباه سوم، زه برباد سوم، زه اوس د ناموس خرڅولو ته اړ یم. اولادونه خلک خرڅوي، بډوګي پښتورګي خلک خرڅوي، انساني اعضا خلک خرڅوي، د کورونو سامانونه خلک خرڅوي. څه د اسلام راغلی ده، څه د اسلامي امارت حاکمیت راغلی ده، څه د ازادي راغلی ده، ویاړ راغلی دی، افتخار راغلی، خپلواکي راغلی ده. و خدای مو شرموه په دغه ازادي، و خدای مو شرموه په دغه اسلام چې تاسو د ټولنې ته راوړی دی. آیا اسلام که چېرته رښتیا ته دلته اسلام حاکم کې، هغه د دې لپاره جوړ دی ستا ته دلته واکسینونه جوړ کړي یا تا ته مثلا صحت عامه وچلوي؟ د دین کار خو دغه نه دی، دا کارونه خو دنیوي کارونه دي. دا خو په هغه وخت کې هم طبیبانو کول، زراعت په هغه وخت کې هم بزګرو کوو، د حکومتدارۍ کارونه په هغه وخت کې هم هوښیارو خلکو کول. د ټولنې د حکومتداري کار د ملایانو کار نه دی. تاسې 1400 کاله دغه د اسلامي نړۍ تاریخ وګورئ، یو حکومت دغه ټولو ته چلنج دی. دا اوس بیا 400 نفره دلته لایف دي را سره، ټولو ته مې چلنج دی. په ټول اسلامي حاکمیت کې یو د ملایانو حکومت تاسې ماته وښایه چې ملایان دې راولاړ سوي او حکومت یې کړی. په خدای قسم کوي په ټوله اسلامي نړۍ کې په 1400 کال تاریخ کې یو ځلې یوه دوره داسې نه ده راغلې چې په هغه کې دې یوه طبقه د مسلمانانو چې د مسلمانانو د دین ټیکه دې اخیستي او هغه دې راولاړ شي وایي چې زه دلته د حاکمیت حق لرم ځکه چې زه په دین باندې ښه پوهېږم او دا نور خلک زه لارې ته راولم. دا کار نه دی سوی، دا بدعت دی، دا کفر دی. دا د عیسویانو د یهودانو همغه فتنه ده چې په قرون وسطا کې په کوم شکل دی ژوند کوو، همغه فتنه ده چې قرآن کریم ورته اشاره کوي چې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. هغه په همدغه شکل باندې هغوی کلیسا په سیاست کې دخیله کړله او په واک کې دخیله کړله او دین یې په کلیسا کې راټول کړل. له ټولنې دین د ټولنې خلک یې له دینه بې دخله کړل او دین یې د ملایانو انحصاري ملکیت وګاڼه. دی البته د عیسویانو د ملایانو خبره دا ده چې د دې پوښتنو ځوابونه دوی نه لري، د هېڅ پوښتنې ستاسې ځواب نه لري. زما خبره په دوی باندې نه ده، دوی څوک دي چې موږ ته دا ځوابونه راکړي. 10,000 دي که 20,000 دي، په 38 میلیونه انسانانو کې د 20,000 شازو، لیونیانو، جاهلانو پیدا کېدل طبیعي خبره ده. په ټولو ټولنو کې جاهلان سته، په ایران کې جاهل سته. تاسې په ایران ته تللي هستئ، د ایران بلوچستان به مو لیدلي، د ایران د اطرافونو خلک به مو لیدلي. په سعودي کې بدویان سته، په پاکستان کې نالوستي خلک ډېر دي، جاهل خلک ښه کافي ډېر دي. فرق څه شی دی؟ فرق دا دی چې په هغو ټولنو باندې جاهل خلک واکمن نه دي، واک یې هوښیار سړي ته ورکړی دی. په هغو ټولنو کې چې د یو کلي یو څوک یو محصل فارغ سي، په کلي کې ډولونه ورته راوځي، په کلي کې لمانځل کېږي چې دلته یو محصل یو ډاکټر فارغ سوی، انجینر فارغ سوی دی، سبا به د کلي ته رڼا ورسره راوړي. تاسې کار سرچپه ده، ستاسې چې محصل فارغ سي هغه سړی باید له کلي کډه وکړي، ځکه چې په کلي کې جاهل دومره زورور دی، له جاهل سره ټوپک دی، له جاهل سره پنجابی دی، له جاهل سره نړۍ ولاړه ده. او تعلیم یافته سړی او محصل او فارغ او روڼان دی، دا باید له کلي کډه وکړي، ځکه په کلي کې د ګزاره نه کېږي. که ګزاره کوي دی به د هغو خلکو په خوی کېږي، بیا به هلته ګزاره کوي. دغه استثنایي حالت دی په افغانستان کې. جاهل ترینه طبقه راوستل سوې د واک ته. په نوره نړۍ کې داسې نه کېږي. د نړۍ یوه ټولنه راوښیاستئ چې هلته دې په دې حد کې نالوستي او بې سواده او بې هویته خلک راسي او هغه د واک ونیسي، په هغه ټولنه د واک وچلوي. د دوی په خلاف باندې خبره د نظام په خلاف خبره نه ده، د بې نظامۍ په خلاف خبره ده. دوی د انرژي لپاره راغلي دي، د دوی سایکالوژي د قاتلانو ده، د دوی روانشناسي د قاتلانو ده. دا اوس چې دوی قتلونه کوي، ګوره په دې کې دا قتلونه کوم سیاسي هدف لپاره نه کېږي. سیاسي هدف لپاره قتلونه چې دي هغه هدف خوا ته دوی وایي چې موږ ترلاسه کړی دی، کفر مو ایستلی دی او نظام هم جوړ کړی دی. د دې قتلونو یوه برخه چې ده هغه یوازې د دوی د سایکالوژي له امله ده. دوی رواني ناروغان دي، دوی په قتل معتاد دي.
شل کاله پرله پسې د یا په قتل یا خپله قتل کړی دی، خپله قاتل پاته سوی، یا یې په قتل کې فکر کړی دی، ټوله ورځ د دوی د قتلونو ویډیوګانې په خپلو موبایلو کې کته پورته کړي دي، یا یې قتل توجیه کړی دی په آیاتونو په حدیثونو باندې قتل توجیه کړی دی. د کار سروکار له قتل سره و. یو انسان چې 20 کاله پرله پسې په یوه شي کې فکر وکړي د هغه شي معتاد کېږي بېله شکه. 21 ورځې د سایکالوژي له لحاظه د یو انسان لپاره یو عادت اخیستل 21 ورځې غواړي. 21 ورځې چې یو کار ته پرله پسې وکړي هغه ستا عادت کېږي. 20 کاله چې پرله پسې ته وژنې وکړي او شکنجې او ربړونې وکړي او په دې کې فکر وکړي، له تا په رواني لحاظ باندې یو ډامج سوی او ویجاړ سوی انسان جوړیږي، قاتل در څخه جوړیږي. بیا د تا ټولنه به یا دومره امکانات لري چې هر یو قاتل ته یو سایکټریسټ کېنوي او شفاخانه او روغتونونه ورته دغه کړي او دوی ته دغه د څه شی ورته وایي کانسلټیشن چې ورکوي د سایکوتراپي ورکړي، یا به یو ټولنه دومره زوروره وي او هغه د موږ ټولنه غومره حتی زوروره نه ده. په دې امریکا او په دې کاناډا کې چې یو عسکر 2 کاله جنګ ته ولاړ شي بیا 10 کاله دی سایکوتراپي کوي، د دې لپاره چې وایي د روان ځای ته راسي ځکه جنګ دا تاثیرات لري. 2 کاله او سره له دې چې هغوی په یو نظم کې هلته په خپلو قطاعاتو کې نظم لري، انساني لحاظ باندې یو څه انساني قوانینو احترام او دا مسایل شته ورته. دغه ډول قاتلانو وحشیان نه روزل کېږي. 20 کاله تا دغه سړی په جنګ کې روزلی دی، په 21 کال باندې د سایکالوژي دغه شي ته جوړه ده چې دی اوس په قتل پسې لکه لیونی سپی ګرځي. لیونی سپی به هم نه یې لیدلی چې په لاره ځي سر یې ځړولی چې یو څوک پیدا کړم چې وی داړم. دا هغه رقم قاتلان دي. دا نن چې دوی خلک په تیږو وژني، پرون بله ورځ دوی په ګیلان کې یو کس چې هغه ته وزیر کاکا وایي، کاکا له درناوي خلک ورته وایي د موږ تاسې کلیوال، دغه سړی یې په تیږو په لغتو په سوکانو وژلی دی، په تیږو په لغتو په سوکانو یې شهید کړی دی. دا د چا سایکالوژي ده؟ دا د روغ انسان سایکالوژي ده. ګوره دا نه دا کار په جنګ کې سوی دی، نه دا کار په داسې حالت کې سوی چې دی ډېر زیات غوسه او هیجاني و. دا یوازې د قتل او د وحشت اډکشن دی، اعتیاد یې دی. دا خلک معتاد دي د قتل، دا د فساد معتاد دي، دا د ویجاړي معتاد دي. دوی به د قتل و وحشت ته دوام ورکوي. یو وخت به دا خلک د سیاسي مخالفین به هم له صحنې لرې کړي. دا اوس په ټول افغانستان کې دوی د سلفیانو ګریوان ته لاس ور دی. د عادي سلفي له داعش سره څه؟ سلفیت خو یو مذهبي رجحان دی، انسان یو انتخاب لري ذهني، هغه هم په دلایلو باندې. دوی یو خاص مذهبي لاره ده او اختلاف د پیغمبر علیه السلام په امت کې اختلاف رحمت دی، په فروع کې اختلاف البته، او دغه په دې اختلاف کې دوی حق دی چې یو بل مذهب ونیسي. په ټول افغانستان کې سلفیانو ته لاس راچولی دی، په دې نامه ستاسو داعشان یاستئ. یو خو مذهبي فتنه ده که چېرته د سلفیان دومره بد خلک وي، بیا تا د اسامه بن لادن په سر باندې د افغانستان ولې تباه کړو؟ ولې د 20 کاله افغانستان ته جګړه راوړله که سلفی بد دي په خپل ذات کې؟ او که چېرته سلفی بد نه وي نو بیا ولې ته هر سلفي ته داعشي په سترګه ګورې او دی تعقیبوې، توهینوي، تحقیروي په دا ټول افغانستان کې؟ په هر صورت دا د دوی جهالت یوه بله نمونه ده. البته د دوی په منځ کې یو عدم تجانس موجود دی. په ځینو سیمو کې به په دوی کې سلفیان واکمن هم وي، د بدخشان طالبان اکثره سلفیان دي. دغه تجانس په خپله د فتنې یو منبع کېږي. بیرته راځم خپل بحث ته، له دوی دغه اساسي پوښتنه وکړئ چې اول تا 20 کاله ما ته ویلې چې زه دلته اسلام راولم، اوس د تا اسلام د اسلام هغه تاثیر دې ما ته راوښیه. اوله خبره، اسلامي نظام یو مشروعیت غواړي، یو ولسي بیس غواړي، بیعت غواړي. تا چېرته بیعت وکړو؟ اسلامي نظام اهلیت سالاري غواړي، باید امانات اهل ته وسپارل شي. آیت شریف دی ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. تاسې به امانات اهل ته رسوئ. په کوم ځای کې ته اهل ته امانت رسولی؟ اهل ته امانت رسول دا دی چې د 100-200 پی ایچ ډي او ماستر لیول استادانو په سر باندې یو لیسانسه چې هغه هم په مکتب کې هر وخت ټمبل او ناکام پاته سوی ده، تش په دې خاطر چې ستا لپاره یې په فیسبوک کې نورو انسانانو ته غپلي دي، هغه راولي پوهنتون مشر مقرره. دغه یې ته اهلیت سالاري ده. دا یې ته اهلیت سالاري ده چې له کوټې نانوای راولي
او هغه ته د یو 7 میلیوني ښار د ترافیکو ریاست تر اوسه پورې دا ته اهلیت سالاري ده. دغه ترافیک خو تا ته یوازې د شپیلکي غږول ښکارېږي. ترافیک خو د یو ملک امنیت ټول په ترافیکي سیستم پورې تړلی، د زیست محیط په ترافیکي سیستم پورې تړلی دی. په دغه هیوادونو کې، په د پرمختللو هیوادونو کې، په دې سعودي کې، په د اماراتو کې ته په 6 میاشتې کې یو لایسنس نسي اخیستی، چې یوازې د موټر لایسنس اخلي، یو کال دې ځغلی. ته نو یو نانوای راوله، د ټولې هغه مؤسسې، د هغه بنسټ مشر یې که چې هغه د یو هیواد لپاره، د یو 7 میلیوني یا 8 میلیوني ښار لپاره ترافیکي سیستم جوړوي. دغه اهل ته امانت سپارل دي. دا خو د قیامت یوه علامه د پیغمبر اسلام په حدیثو کې همدا راغلې ده چې وایي کار به اهل هغه ته وسپارل شي، نه اهلو ته وسپارل شي. امانات به ضایع شي. کله چې امانتونه ضایع سول، د قیامت له راتګه وویرېږئ. دوی د اوس پوښتنه دغه ده چې کوم اسلام دې راوست وسړیه؟ دا خو د یو کونډې پوښتنه یې باید له تاسې زما زوی ته د انتحاري واسکټ په غاړه کې ور واچوو چې ته انتحاري وکړه، زه بیا دلته اسلام راولم. هغه کونډه باید له دوی پوښتنه وکړي. دا اوس دا نن پوښتنه ځینې وکړي چې دغه کلی خو چې ما لیدلی دغه کلی دی، دغه که دا 80 کاله که 80 کاله په د یو چا عمر یې په همدې کلي کې چې اوسېدلی، په دا هر انقلاب کې دا کلی خو نه ده بدل سوی، دا ښار خو نه ده بدل سوی. دلته خو د اسلام او کفر له لحاظه کوم تغییر نه ده راغلی. او د یوازینی تغییر که راغلی و، هغه به دغه د جمهوریت په وخت کې راغلی، ځکه چې ښاریتوب ورسره زیات سوی دی. په ښاري چوکاټ کې تربیه او تعلیم ورسره زیات سوی دی. تعلیم د مسلمانۍ او دیانت لپاره اول شرط دی. فقر ورسره کم سوی، کچه یې ورسره کمه سوې تر پخوا. د هېواد جی ډي پي چې په هغه وخت کې 2 بلیونه ډالره وه، 22 بلیونه ډالره ته لوړه سوې وه. د هېواد دغه د پیسې چې د اوس په بانکونو کې بندې دي، دا د طالب په وخت کې 200 میلیونه ډالره موږ په هغه کې درلودل. هغه هم بخښنه غواړم د سرو زرو په شکل باندې و، ډېر بخښنه غواړم. د سرو زرو په شکل کې د دوی دغه څه ریزروز ول چې ټول ارزښت یې 200 میلیونه ډالره کېده. لیکن اوس موږ د 9 میلیارده ډالره په اندازه باندې خپل د کرنسي ریزروز لرو په بانکونو کې. دا خو دغه اسلام خو که راغلی دی ټولنې ته دومره اندازه، خو که د فقر په محوه کې کار سوی دی، که د تعلیم په زیاتېدلو کې کار سوی، دا خو جمهوریت وکړو. مدرسې، د مدرسو تعداد ستا په امارت کې تر دې 100% کم و لکه دا اوس دی. 100% څه درته وایم، ټول 4-8 مدرسې دې درلودې، هغه هم مدرسې نه وي. په حقیقت کې ستا نظامي فرقې وي. هلته به د خلکو اولادونه د زده کړې په بهانه جنبول. د مولوی کبیر مدرسه وه، د نور المدارس مدرسه وه، دا نور مدرسې وې. د خلکو اولادونه به د زده کړې په نامه باندې بول، بیا به د شمالي کې جنګول، او په بامیانو کې به د جنګول، او په مزار کې به د خلکو باندې وژل. تا هغه 4-5 مدرسې ګوره، او د اوس په سوونو مدرسې د نظام له چوکاټه چې اکمالېدې او خلکو ته پیسې ورکول کېدلې. دا حالت او هغه حالت دلته خو که اسلام راغلی، خو په جمهوریت کې راغلی دی. تا په دوره کې کوم اسلام دلته راغی؟ ته اوس ما ته هغه اسلام راوښیست، دا تا 20 کاله انسانان ورته ووژل، او نن راغلی، او زه نن ورته خوشحاله سم. دوی چې اول خو دا ده چې ګورئ، زه هغه بحث ته اوس دلته نه ځم، ځکه دغه بحث اوږدېږي او بل طرف ته ځي. اول خو دا دعوه غلطه ده چې اسلام چې دی د هر څه لپاره ده، اسلام د خلکو ټول مشکلات حل کوي، اسلام چې دی یو سیاسي، ګوره که اسلام سیاسي نظام وای، اول شی په سیاسي نظام کې څه شی دی؟ د حاکم د ټاکل کېدلو طریقه. په ډیموکراسۍ کې، په کمونیست سیستم کې، په نړۍ کې چې هر چېرته یو سیاسي نظام وي، اولنۍ قاعده په دې سیاسي نظام کې، اولنۍ اصل، تر ټولو مهمه مسله د واکمن ټاکل کېدل دي. د اسلام مبارک دین پیغمبر اسلام له وخت کله پیغمبر اسلام وفات کېده، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر اسلام په وصیت باندې نه دی خلیفه سوی. هیڅ نظر، هیڅ مشوره یې مسلمانانو ته پرې نه ښودل تر وفات وروسته چې تاسې مشر به څوک یي، ځکه چې دا کار د دین کار دی نه، دا خو سیاسي کار دی. د خلکو په مشوره باندې کې خلک به راټولېږي. دغه وخت د علماو، دغه وخت د پوهانو، علما هم نه ول، دغه د ملایانو تصور په دین کې نسته.
اکثره نالوستي وو. د موږ تاسې چې صحابه د پیغمبر سلام اول قشر چې وو، صحابه اکثره نالوستي وو. هوښیار خلک وو، کلیوال خلک وو، د هغه وخت په معیار باندې پوهېدل، خو نالوستي وو اکثره یې. پیغمبر سلام خپله لیک لوست نه کوو، امي ولو، هغه موږ تاسې پرې خبر یو. خبره دا ده چې د په سیاست کې چې کله اولنی اصل چې د واکمن ټاکل وي، هغه په شریعت کې مشوره نسته ورته، چې هغه ته مشوره نسته، بخښنه غواړم، دغه نسته، قاعده نسته ورته. او له هغه وروسته له اول خلیفه را وروسته تر 5م خلیفه پورې، بلکې تر 6م واکمنه پورې، د ټولو د ټاکل کېدلو طریقې له بله مختلفې دي. څوک په زور راغلي، لکه مثلا حضرت علی رضی الله عنه، څوک وروره په انتخاب راغلي دي، په اختیار باندې، بخښنه غواړم. مطلب د ټولو طریقې بیلې دي. یو شی چې په دې ټولو کې یو اخلاقي اصل په توګه په نظر کې نیول سوی په اسلام کې، هغه دا ده چې وایي خلک باید خوشحاله وي په خپل انتخاب باندې، خلک باید خپل ازادي ولري، خپل انتخاب ولري. دا ده چې د خلکو په مشوره باید کار وشي. د شورا اصل دی، یا مثلا د خلکو د خوښې اصل دی، دا دینی اصل دی، یو اخلاقي اصل دی. په حقیقت کې دین تایید کړی دی. دینی اخلاقیات خامخا دینی نه دي. ښېګڼه مثلا، رښتیا ویل، امانتداري، دا شیان چې د غیر دینی مسایل دي، دین یې تاییدوي. دا عمومي انساني مسایل دي. یو سړی په عیسوي خو ډېر صادق انسان به وي، یو سړی په مسلمان ډېر دروغجن به وي، یو سړی به یهودی ډېر امانتکار به وي، یو مسلمان به ډېر خاین به وي. پیغمبر علیه السلام چې کله په امین او صادق باندې مشهور و، په هغه وخت کې اسلام لا نه و، په اسلام نه و مبعوث سوی، په امانتدارۍ مشهور و. په عربو کې دا خواص په همغه وخت کې ستایل کېدل. دا بعضې مسایل دي. اوس مثلا په شورایي شکل باندې قبایلو کې فیصلې کېدې، موږ تاسې هم د جرګې په شکل فیصله کوله. بیخي له ډېرو زړو لرغونو وختونو په افغانستان کې فیصلې په جرګې کېدې. دا یو انساني اصل دی. ستاسو چې یو کار کوئ، د ټولو په مشوره یې وکړئ. یو دین دغه اصل تاییدوي، ځکه دین د اخلاقو تر شا ولاړ دی، ځکه دین د انساني تزکیې وسیله ده. انسان خپل اخلاق پې باندې تزکیه کوي. لیکن دین د سیاست لپاره سیستم نه لري، ځکه دین د دغه شي لپاره راغلی نه دی چې تا لپاره سیستم ولري. که یې چېرته درلودی، دا بحث بخښنه غواړم د عامو خلکو لپاره نه دی، زما ډېر عامیانه نه دی. دا که څوک ملایان یې او اسلامي سیرت یې لوستی، لږ په دې خبره باندې کېدی سر خلاص شي. نو دا نور دعوې چې ورسره کوي چې دا ماډرن اسلام کار. پرون مې دا بحث هم ډېر بیا نه اوږدوم، پرون مې د قاضي شریف په نامه دی که څه دی، د ننګرهار پوهنتون رئیس و، فکر کوم یو څه وخت د لغمان دی، د دوی یوه ویډیو مې کتله. خدای ستا ولې خوند راکړ، په اول کې جالب غږېدو. خبره یې دا له دې را شروع کړه چې وایي افغانستان چې دا ډېر منابع لري، ډېره ښه ځمکه لري، 300-400 میلیونه خلکو ته ډوډۍ ورکوای چې 1.3 ټریلیونه ډالرو په معادل په ارزښت باندې ستراتیژیک، بخښنه غواړم، کاني ذخایر لري، معدنیات لري، موقعیت یې ډېر ښه دی. دا ټول مسایل یې وویل. خو وایي بیا یو فرانسوي لیکوال خبره وکړه چې هغه وایي چې مسلمانان اکثره ډېر ښه هېوادونه لري، اکثره منابع د دوی دي، تیل د دوی دي، خو دوی ډېر بې عقل خلک دي. د قاضي شریف خبر درته کوم، دا ډېر کم عقل خلک دي. بیا وایي چې په اخر کې وایي چې ګورئ موږ ولې په دومره منابعو درلودلو سربیره لا هم فقیر یو، وایي ځکه چې دلته اسلام نسته. خبره دا ده چې اسلام خو دلته سته، او اسلام خو لږ تر لږه تر کاناډا او تر امریکا خو دلته اسلام ډېر ده. په همغه تناسب خو باید موږ تر هغوی بهتره وایو چې ته خپله وایې چې دلته د عقل ستونزه ده، او بیا وایې چې که چېرته د عقل ستونزه وي، عقل خو په نقل باندې نه زده کېږي. نقل خپل کار لري چې هغه دین دی، له اسمانه وحی ده، او عقل خپل کار لري چې هغه په معلوماتو باندې د انسانانو تحلیل دی. په ساینټیفیک منټالیټي، په ساینسي ذهنیت باندې د انسانانو عقل پراخېږي. ذهنیت یې ساینټیفیک دا معنا لري. اوس بیا د ساینس او دغه خبره مه پکې راولئ د اخوندانو په اصطلاح باندې. دا معنا چې انسان ذهن طرز فکر یې دغسې ساینټیفیک سي، بیا هغه انسان ته هوښیار انسان ویل کېږي، ځکه هغه بیا تحلیل کولی سي. د انسانانو عقل خو په ساینس باندې، په ټکنالوژي باندې بهتریږي،
موږ چې په څه کې تباه او برباد یو، چې په ذخایرو پراته یو، رایسته یې نه سو، په کانونو پراته یو، رایسته یې نه سو. زراعت مو تر اوسه پورې 1000 کاله مخکې زراعت دی، په همغه یو په همغه غوایي باندې تر اوسه دغه کوو، زراعت کوو. دا خو علت یې دا دی چې په ټکنالوژي کې نه یو ماهر، موږ نه پوهېږو څه رقم د خپل ژوند اپګریډ کو. موږ چې دا اوس هم د واکسین لپاره چین ته زارۍ کوو، همغه کفر چین ته، دا خو دې لپاره چې موږ په ټکنالوژي نه پوهېږو، موږ په اقتصاد نه پوهېږو، موږ په عصري تعلیم نه پوهېږو. کنې مسلمانان خو یو، هغه د دومره ملایان چې په افغانستان کې دي د نړۍ په یو هیواد کې هم نشته. زه په ډاډ درته وایم څومره ملایان چې په افغانستان کې دي، او ښه ملایان، داسې نه چې اخوا دې خوا ملایان، څومره دمګري چې په افغانستان کې دي، څومره پیران چې په افغانستان کې دي، د انسانانو مسلې خو په دمونو په تعویضونو نه حل کېږي. دا اوس کرونا راغلې ده، ته د کرونا لپاره مدرن او فایزر استعمالوې، که ته د کرونا لپاره په دم متعویض باندې د علاج کوې. که چېرته د کرونا په د افغانستان خلک امیونایز نسی، دا کرونا به تر ابد و ابده په افغانستان کې چرخوي. دا په اول موج ختمېدل او دوم موج راتګ په دې باندې په دې پسې مزئ، کرونا به چرخوي په افغانستان کې. یو 3-4 میاشتې وروسته به بیا دغو خلکو امیون سیستم بیا کمزوری کېږي، ځکه دا وایرس دی، امیون یو ځلې بدن ورته هغه جوړوي، یا خو دا داسې ویریانټ یې پیدا کېږي، او یا دا داسې دغه امیون سیستم بیا ډاون کېږي، بیا حمله در باندې کوي. دغه کیسه به تر ابده روانه وي. په موږ تاسو کې پولیو تر ابده روانه ده، په موږ تاسو کې تر اوسه شری او کوڅوبی او کووی، هغه مرض کووی خپلانه، خو دا ټول نور مرضونه دلته په افغانستان کې شته. او له دې دا هم بعیده نه ده چې بیرته کووی په دې هېواد کې راښکاره شي. اسلام د دې لپاره نه ده راغلی چې د وباګانو مخنیوی پرې وکړي. که په اسلام باندې د وبا مخنیوی کېدای سوی، د عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه پوځ د حضرت عمر ته په وخت کې ټول وبا تلف کړ په شام کې، همغه وخت کې به یې د وبا مخه پرې نیولې وای. که په اسلام باندې زراعت کېدای سوی، اسلام له دې شیانو سره کار نه لري. اخلاقي اصول دي، اخلاق به بهتره کوي. په کومه ټولنه کې چې اخلاق سم سول، هلته ټول شیان سمیږي. لیکن د اخلاقو خبره خو دوی نه کوي، دوی خو تر ټولو بد اخلاقه خلک دي. آیا اخلاقي اصل دا دی چې ته اول خدا د فساد خپل د اخلاقو منافي کار ده؟ څه کارونه چې دوی د تخریب کوي، دا ټول د اخلاقو منافي کار ده. سوال نه پیدا کیږي. دغه اصلاح چې موږ ورته وایو، اصلاح دا اصلاح، صلح، صالح عمل، دغه په اسلام کې د الفاظو ریښې ډېرې ښه یو له بل سره هغه لري، یو په انګریزي کې کانسسټنسي ورته وایي، دغه لري. دا ټول د ځمکه اصلاح کول دې ته وایي چې کښت پې باندې کښت ته جوړه شي، صالحه شي د کښت لپاره. دا ټول د عمران او د ځمکې د جوړولو په محور نظریات دي. هغه اخلاقي مسایل چې په دین کې دي، په هغو دوی هېڅ کار نه لري. دوی یوازې په سیاسي ورژن د دین باندې، چې هغه هم یو فیک، یو جعل سوی ورژن دی، په دغه باندې په کلونو کلونو خلک تیر باسي، خلکو ته غلطې وعدې ورکوي، لکه دا موږ تاسو ته چې غلطې وعدې راکړې. په اخره ورځ دی خپله نه پوهېږي چې زه له دې اسلام سره څه وکړم، زه په دې خلکو کې اسلام څه رقم راولم. که یې چېرته راولي، اوس مثلا دا اوس دی، که چېرته خپل سخت دریځه قوانین راولي، دا اوس به دی له نړۍ سره رابطې دی قطع کوي، ځکه خو نړۍ خو له ده سره د په معیار نه چلېږي، دی به له نړۍ سره د نړۍ په معیار چلېږي. دی به سودي معاملې کوي، نرغوندې به کوي، هېڅ بله لار نه لري. دا زه په ډاډ درته وایم چې نه لري. سود تر ټولو غټه ګناه ده، د دې تعریف په بنیاد باندې تر ټولو غټه ګناه ده. دی به د اسلام تر نورو احکامو تېرېږي. مثلا په بین المللي اړیکو کې د اسلام حکم دا دی چې له محارب کافر سره چې په عین وخت کې هغه یو مسلمان ځوروي یا یې تعدي پې کړي، له هغه سره هېڅ ډول معامله یې تا نه دروه. دا شرعي مسله ده. دا 20 کاله دا مسله دوی په موږ باندې عملي کړې ده. نن چین ته دوی محارب نه وایي، خو چین خو هغه هېواد دی چې دا اوس 1 میلیون انسانان د هغه په زندانونو کې پراته دي، او له دین سره شعوري دښمني کوي. له اهل دین سره یوازې دښمني نه کوي، له دین سره کوي، ځکه کمیونیستي سیستم دی په الحاد او په داهریت باندې ولاړ دی، او دین مشخصا دښمن دی. هغه ته دی زارۍ کوي، د هغه مرستې ته خوشحاله دی، د هغه سرمایه ګزاري ته خوشحاله دی، له هغه سره دوستي ته خوشحاله دی. هغه د موالات خبره اوس لاړه چې د 20 کاله د دلته انسانان په دې وزل، ستاسو د کفارو د ولا او برا قاعده ده، تاسې هر هغه څوک چې د کفارو سره ملګری شوی ده هغه کافر. خو نو دا د ته دغو کفارو سره معامله کوي، په کوم اساس باندې کوي؟ دا فتوا تا ته چا درکړه؟
که یې چېرته مصلحت ګڼې بیا دې د افغانستان خلک ولې نه پرېښودل چې مصلحت لپاره یې دا کار کړی وه. بیا دې زه ولې نه پرېښودم چې ما د مکتبونو د معلمینو لپاره معاش ځینې اخیست، ما د بندونو جوړولو لپاره پیسې ځینې اخیستې، ما د خپل اردو د جوړولو لپاره پیسې ځینې اخیستې، د پلونو د سړکونو د جوړولو لپاره پیسې ځینې اخیستې. په هغې کې مصلحت نه و، خو ستا د قتل د ابزارو په اخیستلو کې په هغې کې مصلحت ده. دلته په یو جهالت حاکمولو کې په دې کې مصلحت ده. د دې لپاره بیا پروا نه لري که ته له کفارو سره خبره وکړې ځکه مصلحت ده پکې، دلته د مسلمانانو مصلحت ده پکې. نو بیا له کوم له چا سره په دغه کې خو بیا سړی فکر وکړي چې اوس ته له چا سره دغه معامله کوې. چین خو په دغه دیني لحاظ بیخي ورته ونه ګورې، په دنیوي لحاظ ته ورسه زیمبابوې پوښتنه وکړه، ته ورسه سریلانکا پوښتنه وکړه، ته ورسه د نږدې پاکستان پوښتنه وکړه چې له چین سره له رابطې دوی څه ترلاسه کړي، څومره ضرر یې لیدلی د چین سره په معامله کې. چین خو تا ته سود درکوي او په ډېر درانه سود باندې بیرته له تا دغه اخلي، د خپلو سرمایه ګزاریو په مقابل کې پیسې اخلي، او بالاخره چې ته کله دوی ته سود اعاده نه کړې، دوی له تا سره د تا د ځمکې له روغو هېوادونو یې له داسې هېوادونو چې نظامونه یې جوړ دي، قوي هېوادونه یې دي، پوره تجارتي بندرونه یې ځینې واخیستل، یعنې قبضه یې کړل چې وروره اوس ته ما ته خپل سود نه شې راکولی، دا ځمکه دې ما کېږي. ته له هغه سره اوس راځې هغه د اسلام خبره یم پرېږده، له هغه سره ته دلته معاملې ته زړه ښه کوې د دې لپاره چې مشکل دې په حل کړي، چې له چینه مشکل حل کوې، چې له امریکا مرسته غواړې راوله کنه. ته خو وایې چې زه په اسلام باندې په زکات باندې خلک مړوم، خو دا د مړی که له چا زکات اخلي چا ته یې ورکوې، دا زکات خو به هم سړی په داسې ټولنه کې چې لږ هغه خو موجود وي پکې. تا د شرعي سیستم مطابق خو ما د اسلام مالی سیستم ما مطالعه کړی، دا دوی چې د اسلام نه درته ښیم، دا دوی چې اسلامي نظام بولي، د دوی د اقتصاد 5 منابع دي: غنیمت ده، خراج ده، جزیه ده، عشر ده او زکات ده. ګمرک په اسلام کې نسته، ځکه دا پولیسي دا په اسلام کې نسته، دا ګمرکات په اسلام کې نسته. اوس دې ته به دا یو قاعده پیدا کوي، له ځانه به یو کیسه ورته را جوړوي چې دی اوس مسلمانانو ترمنځ تجارت او دلته ګمرک پیل باندې لګولی، دا په اسلام کې نسته. په خراج ته اوس له کفارو ته اوس جزیه اخیستی سي ته، او رښتیا یو سورس غنیمت ده. غنیمت خو دغه د خپل هیواد مال د چرکو غنیمت د ټول کړ، اوس به دغه وسپنه ته وباسي په پاکستان کې به خرڅه کړي، دا د پوستو د کنډکونو چور روان دی، د قلورتوګانو چور روان دی، روغ وسایل بیا دا د خرابېږي ورځ په ورځ په موټرو کې د بار کړي پاکستان کې. دا خو به هم یو څه وخت به د غنیمت سورس ته ولري، هغه هم ستا عوایدو ته نه جمع کېږي. موږ پې خبر یو چې دا ټول د تا محلي قمندانان دي او د تا مشران دي، دغه پیسې اخلي. دا اوس په کوټه کې د دوکانونو د کم دوکان قیمت چې 10 لکه افغانیو کلدار وو، هغه 40 لکه ته رسېدلی دی، 50 لکه ته رسېدلی دی. داسې دې لپاره چې دوی خپلې تورې پیسې هلته سپینې کړي. دا اوس تا مشران هلته 1 2 5 کورونه لري، د تا دغه متقي په کوټه کې ښارګوټي لري، خدای پاره د ما یې هغلته ادرس درته خپور کړی په پیج باندې، د ده په نامه ښارګوټي دي. دا پیسې د دی ته له غنیمته ترلاسه کوې، دا خو ملت ته پاته نه سوي. دا تېر 20 کاله کې تا له غنیمته پیسې ترلاسه کړي دي. په 2007 کال کې طالبانو د افغانستان یوازې له د کاروانونو څخه 300 میلیونه ډالر د کال ترلاسه کول. دا د نیوزویک راپور دی. په 2008 کال راوروسته په روسه کال د دوی شاوخوا تخمینا 1 بلیون ډالر عاید درلود. نن دوی د پلوی ټک ته ناست دي. په یو کال کې دوی خو مصرف نه درلود، خو وسله خو ټوله دلته په لاس درغلې وه. نور خو د تا نور څه مصرف ته خو حمام نه کوې، د شامپو مصرف دې نسته وروره، د انساني ژوند هغه نه لرې، په خیرنو کالو کې ګرځې، توقعات نه لرې. د تا مصرف په څه شي باندې اوس که په هغه باندې مصرف څه وایم 1 بلیون ډالر یې تا په یو کال کې مصرف سول. دا نن ته د پلوی ټک ته ناست یې، که چېرته هغه روپۍ له تا سره یي او ته یې په خلکو نه مصرفوې، خلک له لوږې مړه کېږي، خو تر تا لوی کافر او تر تا لوی بدزړی او سختزړی نسته. او که چېرته نه یي، ته ولې پوښتنه نه کوې دا 1 بلیون ډالر څه سوې؟ دا په سلګونو میلیونه ډالر ستا ټول کړل له خلکو. اختطافونه دي کول، قانونه دي د افغانستان روان کړي وو پاکستان ته، د لرګیو قاچاق دي کاوه پاکستان ته، له حکومتي پروژو د غټې فیصدیانې اخیستې،
په آخر کې ګمرکونه په لاس درغلو دي دغه پیسې دې پسې اخیستې له نړۍ دې راټولولې دي له مسلمانانو دې په چندو پسې راټولولې له حکومتي کارمندانو له دغو تا پیسې ټولولې دا کار دا کلونه روانو په میلیونونو ډالر دې ټول کړل دا نن چې دا خلک له لوږې مړه کېږي او د تا خپل سرتیري دا په ټوک پسې راسم دي وظیفه راوړئ خدای مو بخښي خلکو دروازې ورټکوي دغه ذلت ته یې موږ ورکړي یو ولې هغه پیسې نه راباسي او که ورکي چېرته ولاړې چې هغه پیسې له تا ولاړې خو دا نورې پیسې چې دا اوس موږ بیخي کمپاین درته وچلو چې طالبانو ته د هغه افغانستان امانت پیسې دوی ته ورکوي دا ډېر ښه خلک څوک یې ضمانت ورکوي چې دا به په کراچۍ کې مارکیټونه نه پې اخیستل کېږي په کوټه کې به دوکانونه نه پې اخیستل کېږي د مڼو باغونه او نور باغونه به نه پې باندې اجاره کېږي څوک یې ضمانت ورکوي چې دوی به څلور ښځې نه پې کوي څوک یې دا ضمانت ورکوي چې دا به په دوبۍ کې شراکتونه نه کوي دا اوس چې تا ټول مشران په غټو کاروبارونو کې شریک دي په دوی باندې د څه شي باور دی تا دې بیرته خپلې پوښتنې ته راځم 20 کاله نه بلکې 40 کاله د انسانان وژل تا اسلام څه څوخه د قاضي شریف مثال مې مخکې ورکړ چې تقریر یې کوو په آخر کې وایي چې تاسې پوهېږئ چې دا مسلمانان ولې داسې فقیر دي ولې داسې لوېدلي دي ولې داسې دا له خپلو منابعو په شته سرچینو کې بې څه دي دا ځکه چې په دوی کې اسلام نشته دغه نسخه دی ما ته را مخکې کوي چې ته یې وارې او د ده اسلام څه شی دی د ده اسلام دا ده چې که دی د حزب اسلامي غړی و د ده حزب اسلامي به حکومت ته راځي که چېرته په مالیې وزارت کې د حزب اسلامي کس ناست نو مالیې وزارت اسلامي ده او که نه و پکې ناست مالیې وزارت کفري ده که په زراعت وزارت کې نور خو هغه کارونه دي هغه زراعت دی وروره خو خو نه پکې بدلېږي یو خو اسلامي او غیر اسلامي نه لري نه دوپل اسلامي او غیر اسلامي دوپل لري نه نوپل اسلام په اصل کې حکومت ټول ماشین دی حکومت چې دا سیستم چې ورته وایي سیستم ماشین ته وایي هغه یو انساني ماشین دی ماشین چې دی هغه کافر او مسلمان نه لري ماشین دی هغه لکه د زرنده چې هغه وړه کوي حکومت په همدغه شکل باندې منابع پروسس کوي خدمات پروسس کوي کاغذ دی وروره ټاپه ولګوه دورې په دې کې اسلامي او غیر اسلامي نشته دا اوس د اروپا نظامونه تر ټولو ډېر اسلامي دي ځکه فساد نشته پکې هر سړي ته خپل حق رسیږي د دوی اسلام زه درته وایم چې په څه کې را خلاصه کوي دوی درته اول دا ده چې له خوشحالیو دې محروموي چېرته د خوشحالۍ یوه بهانه ده دا باید دی له منځه یوسي او دې ته دی ضرورت لري ځکه دی د ویرې په سایکالوژي باندې کار کوي دی د ملتونو تسخیر د ویرې له لارې او د خفګان او د حزن د خپرولو له لارې کوي نو دی به موسیقي بندوي دی به میلې بندوي دی به لوبې بندوي دی به هغه کارونه چې په هغه باندې انسانان خوشحاله کېږي دي هغه بهانې به یوازې د دوی چړیانو ته به د خوشحالي بهانې او هغه به هم داسې خوشحالېږي لکه دا دوی چې اوس په کوڅو کې کوي د ماشومانو په پارکونو کې لوبې کوه په چوکیو باندې لوبې کوه د الوتکو په وزرو باندې خیزه دا دوی د خوشحالۍ سټایل دی دا اوس په ډېرو ځایونو کې کرکټ دوی بند کړی و تر دا اوسه پورې اوس بیا نه یم خبر په اندړو کې دوی کرکټ بند و دا تېر موسیقي به منع کوي انسانان چې خپل ژوند په څه ډول خوشحاله ځان ورسره احساسوي له ویښتانو له سټایل سره یا د ګیرې له سټایل سره دا به دی پې باندې منع کوي دریا به منع کوي په ودونو کې به یې د کاري وروره دغه یو شکل د اسلام دی چې دی دلته ماته راوړي نور د انسان له اقتصاد سره د کار نشته له معیشت سره کار نشته د خلکو د ضرورتو پوره کېدلو سره کار نشته بل به دی یو لس حدود دي شرعي چې په هغه کې اکثره یې په دې زمانه کې اصلا په ټوله دنیا کې ساقط دي د علماو په فتوا ساقط دي په هغو کې هم د حدودو طبیعت په اسلام کې داسې دی چې الحدود تندرع بالشبهات یو حد چې بیخي شرایط هم ورته برابر وي ټولنه هم ورته جوړوي او اتارټي هغه دغه منبع چې حد تطبیقوي هغه هم صحیح اتارټي بیا چې حد تطبیقېږي په شبهه باندې حد له منځه ځي شبهه دا معنی چې که مازې یو شک درته پیدا سو چې دا ګناه به دې سړي نه یې کړي ته به دا حد ساقطوې یا د سړي باندې به دا حد نه تطبیقوي دا شرعي اصل دی یونیورس همداسې شرعي اصل دی دا قاعده ده الحدود تندرع بالشبهات حدود خو هسې نه تطبیقېږي په دې زمانه کې هېڅوک دوی هم دا اوس نه تطبیقوي که څه هم هغه اعلان وکړ ترابي
هغه د خپلو خرو د قناعت لپاره یې اعلان وکړ. امکان نه لري، یعنې فکر نه کوم چې دوی تطبیق کړي. که یې تطبیقوي په دغسې وږې ټولنه کې لکه د موږ سیده چې د انسان اساسي ضرورتونه دي پوره سوي، او انسانان د یوه ګوله ډوډۍ لپاره غلا کوي، د یو جوړ څپلکو لپاره یو جوړ څپلکو غلا کوي. تاسې به لیدلي د جمهوریت په وخت کې به خلکو موبایلونه غلا کول، موټرې به یې غلا کولې. د امارت په وخت کې خلک وچه ډوډۍ غلا کوي، کچالو غلا کوي، انار غلا کوي، چرګې غلا کوي. اوس به نو ته په چرګه باندې انسان لاس پرې کوي. دغه سړي چې یو وارې له لوږې او له محرومیته چرګه غلا کړه، بله ورځ ته لاس ور پرې کړه چې هغه بیا مزدوري هم ونه کړی چې هغه د یوې چرګې مزدوري به ده کوله، په میاشت کې به د یوې چرګې قیمت ته پې ترلاسه کوو، د هغه لپاره لاس هم ځینې پرې کړه. دا کوم انسانیت سو؟ دا خو د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې چې وچکالي راغله، حدود ساقط سول، د غلا حد یې ساقط کړ. وایي خلکو ته ژوند نسته، خلک سره کم ژوند وکړي، په دغه وخت کې دوی لاسونه ور پرې کوي. که دا اوس په افغانستان کې ته رښتیا په غلاو باندې لاسونه ور پرې کوي، اول خو دا ده چې دوی شریعت یې عینا هغه دی. په حدیث شریف کې وایي چې د بني اسرائیلو به اسلام داسې تطبیقوو، خپل شریعت به خپل هغه به داسې تطبیقوو دین چې په مالدارو په زورورو به کار نه درلود، په غریبانو باندې به لاس برو، هغه به یې ټکول. دی که د غلا حد تطبیقوي، اول د له متقي لاس او پښې، دواړه لاسونه او دواړه پښې جینې پرې کړي، او باید سره هم لفظ یې جینې پرې کړي، ځکه چې هغه د دوی په اصطلاح د دوی له کونډو رنډو په میلیونو روپۍ سپمولي دي، په ښارګوټي په کوټه کې پې جوړ کړي دي، او په جایدادونه یې پې اخیستي دي. دا اوس یې دوی کباړ روان دی، دا اوس یې دوی بیت المال خرڅوي، دا اوس په دغسې حالت کې دوی د موټرو کشفش جوړ کړی دی، ودونو کشفش جوړ کړی دی، دوی د ځمکو خاوندان سول، د دوی مشرانو په دوبۍ کې کاروبارونه دي، په کراچۍ کې کاروبارونه دي، محلي دي، له دغو یې اول لاسونه او پښې دواړه پرې کړي. او بیا د خلکو لپاره د عدالت سوال دی چې دی وارې خلک په دغه حد ته وږي. دا اوس دا نن په افغانستان کې 18 میلیونه خلک په نړیوال د کفارو، ځکه په نړیوالو کې هم تاسو ته مسلمان رسته نه رالیږي، که یې راولېږلم د پاکستان هغه د 2 تیارو کښې مالګه اوړه درته رالیږلي وو، خپل ورسته غنم د سیاسي هدف لپاره درته رالیږي. نور مسلمان د تاسې له غمه په دنیا کې نه ده مړ. مسلمان له مرستې بې غمه اوسئ. یا قطر چې یو شی درته راولېږل، هغه هم د هغه کافر له برکته چې په قطر کې واکمن دی، په قطر کې بیسونه دي، نور مسلمان د تا غم نه کوي. 18 میلیونه انسانان په افغانستان کې د کفارو په مرسته باندې دا نن ژوندي پایي، ژوندي ماسې ژوندي، یعنې یوازې ډوډۍ په دې کې علاج نه دی شامل چې دی به که سرطان ورته پیښ سو هغه یې خپل کار ده، که فلج ورته پیښ سو هغه یې خپل کار ده، که دا مرضونه او دا آفتونه پرې راغله هغه یې خپل کار ده، که یې ښځه لنګېدله او عملیات ته ضرورت سو هغه یې خپل کار ده، که اپنډکس سو هغه یې خپل کار ده. یوازې د وړو د خپل اساسي ضرورت د پوره کولو لپاره له 18 میلیونو څخه 18 میلیونه افغانان دا نن په نړیوال اید باندې په مرسته باندې ژوند کوي. دغسې یوه ټولنه تر دې حده پورې ته په سوالګرۍ او په ګداګرۍ باندې متکي یې، ته د هغې ټولنې. او بیا لطفا دا خبره دلته مه راته کوئ چې دا خو د امارت د 20 کالو نتیجه ده، 20 کالو نتیجه نه ده. په 20 کالو کې موږ په ډېر ښه طرف روانو، مشکلات وو، لیکن یوازې د سلما بند 115,000 هکتاره، بخښنه غواړم کمال خان بند 115,000 هکتاره ځمکه یې درته خړوبه کړه. په ارقامو کې که زه لږ دقیق نه وم، بخښنه راته وکړئ، بیا به یې سړی چک کړي. 115,000 هکتاره ځمکه یوازې یو بند تا ته خړوبوله. موږ له هغې ته کانالونه نه وو جوړ کړي، 3 بندونه لږ تر لږه په دا نږدې وخت کې درته افتتاح سول. شاه عروس بند، سلما بند، کمال خان بند، نور بندونه دا د په لاره وو. د فقر د محوې په طرف باندې موږ تاسې ګامونه اخیستل. مالداري په افغانستان کې 3 چنده زیاته سوې ده په تېرو څو کلو کې. د غنمو حاصلات چې دي پر هکتار حاصل په افغانستان کې زیات سوی و د تېر حکومت په وخت کې، اوس نه یم خبر. اوس خو د دوی له برکته هغه د په اول کال باندې وچکالي راغله، هغه مسایل دغه حد ته ورسېدل. موږ په یو طرف روان وو، له نړۍ سره مو رابطه وه، تجارت مو په پاکستان باندې منحصر نه وو. پاکستان د موږ په دغه فقیر حالت کې، په دغه حالت کې چې موږ 18 میلیونه انسانان د موږ په بهرنۍ مرسته باندې پای، په دغه وخت کې پاکستان له تا چور کوي.
په دغه وخت کې پاکستان د یو نفر د تورخمه په تېرېدلو $1,000 درڅخه غواړي. په دغه وخت کې د پاکستان همغه ایرلاین چې تیاري خلک په نړۍ کې په خپلو ایرلاینونو باندې نه پرېږدي PIA، په دغسې وخت کې دوی په افغانستان کې له یوه مسافره له کابله تر اسلام آباده پورې $2,500 اخلي. $2,500 او هره تیاره یې غوپځي، تر خپل تعداد زیات کسان پکې کېنوي، سیفټي ته هم نه ګوري او مسؤلیت ته هم نه ګوري. د پاکستان ګنده خاورې ته د یو انسان د انتقال لپاره $2,500 لته نن اخلي. په دغه حالت کې چې د دوی لاسپوڅی دلته حاکم سوی ده، د دوی سپی دلته حاکم سوی ده، د دوی د استخباراتو مشر راځي د موږ په کابل کې هندوستان ته خار ورکوي، هندوستان ته پیغورونه ورکوي، افغانانو ته پیغورونه ورکوي. په دغسې حالت کې دی په تا باندې سرحدات ټول بندوي او بیا په یو نفر باندې $1,000 درڅخه اخلي. په دغسې حالت کې ته د تا د ورځې سرحد د مسافر او د غریب لپاره بندي، د شپې د ټانګونو د انتقال او د رینجرو د انتقال لپاره خلاصي او د کباړ د انتقال لپاره خلاصي. په دغسې حالت کې د تا په نښترو پسې تا په ځنګلونو پسې ارې راولېږلې او دا فتنې په ارو شروع وکړل چې دغه کار راڅخه پاته نه شي. ته له دغسې ظالم ګاونډي سره ګاونډی یې، په داسې وخت کې چې ده باید د تا درد احساسولی، د تا د وږو درد. په تا کې 2.5 میلیونه انسانان بې کوره پراته دي، دا انټرنلی ډسپلیسډ 3.5 میلیونه بخښنه غواړم. ویې ګورئ تاسو د ارقام په ما پسې چک کړئ. په دغسې وخت کې چې تا 3.5 میلیونه انسانان انټرنلی ډسپلیسډ وږي تږي پراته دي، په دغسې وخت کې دی له تا چور کوي، د دې په ځای چې تا ته د خلکو له شرمه د نړۍ له شرمه مرسته وکړي، په دغسې وخت کې دی له تا لوټ کوي. په دغسې وخت کې دی په دې خړو اوبو کې مایان نیسي. په دغسې وخت کې دی له افغانستانه د ډالرو کرنسي وباسي، دې لپاره چې په افغانستان کې کلدارې ته زمینه برابره شي او کلداره د یو هیواد په ځای په 2 هیوادو کې وچلېږي. په دغسې وخت کې دوی تا لپاره مالي پالیسیانې په داسې شکل جوړوي چې افغانستان یو طرفه پکې تاواني کړي او یوازې په کلداره باندې معامله ورسره وشي او د تا د افغانۍ ارزښت له ځمکې سره ولګېږي له دغسې ګاونډي سره. په دغسې وخت کې دی په تا باندې تورونه لګوي، په خپل لاسپوڅي باندې تور لګوي. وایي دغه د TTP پر د راتګ په اړه یې موږ ته اطمینان نه دی راکړی. په دغسې وخت کې په د خپل لاسپوڅی په نړیوال پلاټفارم باندې په ترهګرۍ باندې هم تورنه وي، د ده په اړه باندې اندېښنه هم دی شریکوي چې که چېرته دا انکلوزیف حکومت را نه ولي، دا به د ترهګرو لاسته ولوېږي. بې اطمیناني هم د ده په اړه باندې دی خپروي. موږ په دغسې حالت کې یو. دغه د افغانستان ته د اسلام راوړلو د ده په تعبیر د اسلام او د اسلامي نظام د جدید اسلامي نظام د راوړلو تحفه وه. هغه یې مقرریانې، هغه یې اقتصاد، هغه یې وروره عدالت، هغه یې عفوه، هره ورځ هغه یې امنیت. یوازینی شی چې دوی موږ په دا تېر 20 کاله کې په خلکو یو فرضیه، یو اسطوره مطرح کړې وه، یو فرضیه یې مطرح کړې وه غلطه، چې وایي طالبان کار څنګه یې امنیت راولي. دا نن وګورئ په یوازې په ننګرهار کې په 2-3 ورځې کې څو انتحاریانې سوي دي. تاسې باور په خدای وکړئ، په دغه غزني کې دغه په دې تېره یوه اونۍ کې له یو کسه 10 لکه افغانۍ تښتول سوي، له بل 20 لکه افغانۍ تښتول سوي. د ښار په منځ کې په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته خلک ننوځي، د خلکو شخصي مال خوندي نه دی. کلي پټکی وتاړو او لږ عین و قاف دې کوو، د هر چا کور ته ورننوتی شي، هر څوک توهینولی شي. وروره دا اوس په کابل کې دي، مخکې ورځو کې دي $2 میلیونه غلا سول. دا هره ورځ ډاکې او غلاوې د هېواد په ګوټ ګوټ کې روانې دي. هغه د جمهوریت په وخت کې یوه کیسه وله چې که به پېښه وسوله ټوله دنیا به پرې خبرېده. هلته فرخنده په وهلو ووژل سوله، ستاسې به په یاد وي، د ټوله دنیا پرې وغږېده. دا پرون په وهلو باندې دوی یو سړی وواژه، ویډیو له ما سره شته، د خپرولو د لیدلو ویډیو نه ده. د هغه سړي په اړه کې څوک خبر لا نه دي، چا خبره لا نه ده کړې. دا د جمهوریت او د امارت فرق و چې هلته د درد زګیروی په ټوله دنیا کې اورېدل کېدو. اوس به د افغان زګیروی خیزي، په وینو کې به لت پت پروت وي، له فقره به کړېږي، له ناروغۍ به کړېږي، له کرونا به کړېږي او نړۍ به یې کیسه کې هم نه وي. او هلته به هم دغه د جمهوریت دغه یو څو سوي لوي چې د جمهوریت لپاره
غږ پورته کاوه، هغه به چغې وایي، هغه به کریغې وایي، دغه ملت غږ به بیا هم هغه پورته کوي. دا نن د طالب کمپاینر چیرته دی؟ حتی دغه د پیسو د راخلاصولو لپاره د کمپاینر چیرته دی؟ واضح خبره ده چې دا څه چې په سوشل میډیا کې دوی اکاونټونه ټول د ایس آی اکاونټونه دا نن ولې نسته؟ دا نن ولې دوی هغه نه چلوي، هغه ټرینډونه نشي چلولی. البته پاکستان یې ورته چلوي په ځینو مواردو کې. خبرې مې اوږدې شوې، بیرته یې راخلاصه کوم په دا یوه خبره کې د اساسي پوښتنو مطرح کولو وخت دی. یوه اساسي عمده پوښتنه چې باید له دوی تاسو وکړئ هغه دا ده، او هغه په دې خاطر دا خبره درته کومه چې موږ تاسې یوازې طالب نه، پخوانیو اسلامکارو هم د اسلام په نامه په کلونو کلونو جنګولي یو، او بیا چې کله د اسلام ورځ راغلې ده په هغه ورځ باندې خپل عیالونه یې ایستلي د نورو هېوادونو ته، او موږ ته یې موږ او اسلام یې سره پرېښي یو، او موږ او بدبختۍ یې سره پرېښي یو، موږ او فقر او لوږه یې سره پرېښي یو. دا نن د دوی اولادونه تر اوسه پورې له قطره د قطر دیوالو کورنۍ نه دي راغلي، او له کوټې د کوټې دیوالو کورنۍ نه دي راغلي، له پاکستانه د دوی کورنۍ تر اوسه پورې افغانستان ته نه دي انتقال شوي. هغوی بیا راوشړي، خو دوی په خپله خوښه باندې افغانستان ته نه راځي. هغه د مولوي محمد نبي چې کله اسلام په افغانستان کې راوست، چې په افغانستان کې اسلامي انقلاب د دوی په معنا کامیاب سو، بیا بي بي سي پوښتنه ځینې وکړه، تاسې به په یاد چې ته ولې کابل ته نه ځې؟ وایي د کابل هوا په ما ښه نه لګېږي. نو په ده باندې کابل هوا ښه نه لګېده، او د ده زوی مسلماً په کابل کې ګزاره نه سوی کولی، ځکه په هغه وخت کې په کابل کې نغمه نه وله چې د هغه نغمې شخصیت ته په احترام ډیټینګ ورسره کړی وای. نو ده ته هغه اسلام د قناعت وړ نه و. دا پوښتنه باید موږ له دوی وکړو چې دغه اسلام چې تا راوست، هغه کوم اسلام دی راوست؟ چېرته یې تاثیر وکړو؟ د چا ژوند ورسره ښه سو؟ کوم عدالت دی ورسره راوست؟ کوم امنیت دی ورسره راوست؟ او دا اسلام دا تاسې بولې اسلام دغه د څه شی دا تا په تعبیر اسلام دغه آیا رښتیا دي؟ همدې لپاره ده چې ته دلته لوږه له منځه پیوسې؟ لوږه خو په زراعت له منځه وړل کېږي، غله به تولیدوي، دا خو په دمونو په تعویضونو باندې نه کېږي. د صحت مشکلات دي، ناروغۍ خو به ته په صحت عامه باندې له منځه وړې، په واکسینونو به یې له منځه وړې، دواګانې به ډېرې، کلینیکونه به ډېرې، ښه جراحان به راولې، ښې شفاخانې به جوړې، ته به صحت مشکل پې باندې حل کوې. بل هر مشکل چې ته دلته هغه کوې، تجارت یې په اقتصادي ازادیو په تامین باندې به ته دلته تجارت راوړې، بیا به مایکرو فاینانس بانکونه یې ورسره چې خلکو ته قرضې ورکړي، بیا به واړه تجارتونو ته قرضې ورکول کېږي، هغه به وده کوي، بیا به هغوی ته حمایتونه ورکول کېږي د مارکیټ په برخه کې، په نورو برخو کې هغوی ته به له نور نړۍ سره تجارت زمینې برابرېږي، بیا به اقتصاد وده کوي، تجارت به وده کوي. دا شیان خو یو هم په قدوري کې قسم په خدای ښوول سوي، یا به په کنز کې یا به په هدایه کې ښوول سوي، خو یو څو ډوله بیه یې دي چې هغه په هغو باندې دا ژوند نه چلیږي، ټول ژوند په همغه او هغه هم داسې نه ده، هغه خو یې فقط یو حکم درته دی، بیه یې درکړی ده، شکل د بیې خو نسته، سیسټم خو یې نسته، ډیټابیس خو یې نسته، ماډل خو یې نسته، ورته بزنس پلان خو یې نسته، ورته دا مسایل خو ټول هغه دي. دا خو عصري مسایل دي ورور، دا خو علمي مسایل دي، دا خو تخنیکي او ساینسي مسایل دي. له دې سره خو دین کار نه لري. ولې په دې دین پورې تهمت وایې؟ ولې په دې دین پورې هغه څه وایې چې هغه د دین برخه نه دي، د دین وظیفه نه ده، له اصله یې وظیفه نه وه، په دین پورې تهمت وایاست، د دین په وسیله باندې خپلې خېټې مړوئ، او د دین په وسیله باندې مسلمانان ذلیلوئ، د دین په وسیله د مسلمانانو د ټولنو ثبات له منځه وړئ، د مسلمانانو وینې هدر کوئ، د دین په وسیله باندې مسلمانان په نسلونو تیر باسئ، دې لپاره چې د تاسې فرعوني طبقاتي حاکمیت چې په دین کې اصل نه لري حاکم کوئ او منځ ته یې راوړئ. نور وخت نه نیسم، خبرې مې اوږدې کړې، خدای دې وکړي در باندې غمېدلې نه یي. کامیاب اوسئ، ژوندي اوسئ.